سلام علیکم. د دغه وارلیس کیمرې د وصل کولو طریقه زه درته ښیم چې د موبایل سره څنګه باید وصل سي او دغه ویډیو تاسې پوره دقیق وګورئ، چیروئ یې مه ورباندې، ځکه که تاسې څخه لږ مخته ولاړ هم سي کیدای سي داسې یو اپشن پاتې سي چې ستاسې سر بیا نه ورباندې خلاصیږي، نو ویډیو پوره وګورئ. دلته د دغه ویډیو کیمرو کې دوه درې رقمه راځي، یو داسې چنګک والا راځي او یو داسې بغیر چنګک هم راځي چې فرق یې چندانې نشته، خو 1 میګا او 3 میګا پیکسله راځي چې 1 میګا یې ډېرې خفي او 3 میګا یې ډېرې صفا دي. او دا کیمرې چې دي دا خپل ځان کې کوم حافظه نه لري، یعنې میموري کارت به ورته وراچوئ. او د دې د برق سیسټم چې دی دا د ګلکسي فلګ لري، یو اس بي پین ورسره راځي، داسې یو اس بي فلګ ورسره راځي چې یو سر یو اس بي دی او بل سر ګلکسي فلګ دی. دغه یو اس بي فلګ که تاسې هر رقم چارجر ته د موبایل چارجر د موبایل بیټري والا چارجر د برق چارجر پاور بانک دا ټوله دې کیمرې ته کار کوي او دا په خپل ځان کې چارج نه ساتي. دې کې باید چارج بسته وي، بیټري په ځان کې نه لري. او دا کیمرې نایټ ویژن هم لري، د شپې اتومات عکاسي فعاله کېږي او تور سپینه وي. د دې کیمرې دپاره یو دغه سټنډ هم ورسره راځي چې تاسې خپله بسته کولی شئ، دا کوم وایرنګ ساز یا انسټالیشن نه غواړي، دا ټوله شیان یې خپل ورسره راځي، دا پیچونه یې ورسره راځي او د هغې د برق فلګ دی. د دې لپاره یو اپلیکیشن ډېر مهم دی چې هغه باید تاسې ډاونلوډ کړئ د انټرنیټ څخه. زه به کیمره اپلا برق ته ورکړم چې کله دا فعاله کېږي، تر هغه وخته به زه د اپلیکیشن طریقه هم درته وښیم چې د کوم ځای ډاونلوډېږي. ماوس کیمره برق ته ورکړه، تقریبا دا 1 دقیقه 1.5 دقیقه وروسته دا فعاله کېږي، یو څو اوازونه کوي، غږ کوي، د اوازو وروسته تاسو ته خپله بیا وایي چې دا ماده سوله. زه د دې لپاره د اپلیکیشن د پیدا کولو د ډاونلوډولو طریقه درته ښیم. د دې اپلیکیشن دغه V380 اپلیکیشن دی، خو په دې کې یې اولډ ورژن یا پخوانی ورژن یې ډېر ښه دی. دغه نوی چې اپډیټ دی دا ډېر پیچلی دی، د هغه سره کېدای شي تاسې په لومړي ځل پوه نه شئ یا نیټ کنیکټ د موبایل سره. اولډ ورژن چې دی هغه ډېر اسانه دی، هغه به تاسې د کرومه څخه ډاونلوډ کړئ. دلته ورته ولیکه APK، دلته ورته ولیکه V380 ده، V380 اولډ ورژن یې، دلته یې دغه سایټ ته ورشه. په دغه دغه اپلیکیشن ورژنونه دي، پخواني یې دا دي او نوي یې دا دي، خو دې کې دغه 5.6 چې دی دغه یې ډېر ښه ورژن دی، 5.6 MB یا 19 MB شاوخوا راځي. دغه یې ډاونلوډ کړئ، ما ډاونلوډ کړی، تاسې هم ډاونلوډ کړئ، انسټال یې کړئ. زه اوس ورځم اپلیکیشن ته، ما خو انسټال کړی دی. د دې تر مخه چې تاسې اپلیکیشن ته ورسئ، یو کار چې هغه ډېر مهم دی، دا کیمره باید چې کله چالان سوله تاسې ریزیټ کړئ. په دغه بټن ته ریزیټ دی، ځینې یې کوچنی سوری لري ریزیټ ته لیکلی، او ځینې یې داسې یو بټن لري، دا د 50 سکینډو دپاره داسې پر ونیسئ چې کله دا ریسټارټ شي خپله غږ کوي، داسې چې پر باندې ونیسئ. دا اوس ریزیټ سوله. اوس یې اپلیکیشن ته راځو. د دې د مخکې اپلیکیشن ته ولاړ شو، اپلا باید کیمره په وای فای کې کنیکټ کړو. دا وای فای باندې ګوته ونیسئ. دا د کیمره دغه ته نه کنیکټ سوله، دا چې زما په لاس کې وه. د دې دغه کوم نمبر چې دی دا د کیمرې په شاته هم دغه نمبر لیکلی دی، دا 122 143. دا چې کله چې وای فای کې کنیکټ شو، اوس نو راشه اپلیکیشن ته. دلته دا لوکل لوګین وه، دا یو چینل ما جوړ کړی، دا به زه ډیلیټ کړم ځکه چې ستاسې چې نوی اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په داسې طریقه باندې. دلته دغه ته پلس بټن ته راسئ، دا لاندې خط کلیک، دلته دا ځای راځي، کولی شئ د کیمرې و شاته یو نمبر دی، هغه نمبر په دا ځای کې ولیکئ خپله، او که لیکئ نه سکین کولی هم شئ، دا بارکوډ طریقه باندې سکین کړئ. دا چې کله سکین شي دلته راځي، دلته دغه کنفرم اډ ورباندې ووایئ. دا اپلا صفحه داسې لاندې راکش کړئ چې ریفریش شي، کله چې ریفریش دلته لاین آنلاین لیکي
بیا اوس دا چینل کلیک کړئ. دلته تاسو ته وایي سیټ پاسورډ، یعنې یو پاسورډ ورکړئ چې بیا ستاسو کیمره بل څوک کنیکټ نه کړي. دلته یو توري او نمبرونه مهم دي چې تر 6 عدده کم نه وي او تر 10 بالا نه وي. 2 3 4 5 6 په دا بل کې هم 1 2 3 4 5 6 په یوه کې نیو پاسورډ ورکړئ، دوه مخه نه کې دغه نیو پاسورډ کنفرم ورکړئ. دا کنفرم کړه. اوس چینل کلیک کړه. اوس کیمره اوکې شوله. دا چې لږ څه تاریکه وي نو د عکاسي تور سپینه راځي. دا پلاستیک پر اوار دی، په دې خاطر عکاسي څه خوفه ده، خو ښه صفا عکاسي ده. دلته وګوره د عکاسي تاریخ ټوله د موبایل څخه دا اتومات اخلي. 2020 د 4/9 تاریخ دی او دغه ساعتګر چې دی دغه 24 ساعته ساعت دی. یعنې په دې کې اوس تقریبا 3 بجې چې 40 بالا چې 12 چې منفي کې نو 3 بجې چې 40 بالا. دلته دغه 2-3 اپشن به درته وښیم. دغه کله چې ته په کیمره کې خپل اواز باسې، یعنې د موبایل څخه پر کیمره غږ کوې نو دغه بټن داسې ورباندې ونیسه. کله چې دا ورباندې ونیسې کیمره غږ باسي او دغه بیا چې دی دا بیا د سکرین ریکارډینګ شروع وي. دغه سکرین ریکارډوي او دا بیا عکس اخلي. اوس دلته یو شی ډېر مهم دی، هغه دا چې کله تاسې کیمرې ته میموري کارت باید ور واچوئ. میموري کارت ور واچوئ، دغه اپشن ته راسئ. دغه ډیوایس ته چې کله رالاست دغه ریکارډینګ سیټینګ کلیک کړئ. ریکارډینګ سیټینګ کې چې کله میموري کارت ور واچوئ دلته د میموري کارت عدد ښیي او دغه سور خط یې ورکېږي. که چیرې میموري کارت کې عوارض دغه سور خط تاسو ته راوړي. کله چې میموري کارت مو ورته ور واچوئ دغه اوټو ریکارډ ورته آن کړئ، دغه الارم ویډیو آف کړئ، بند یې کړئ او دا پر دغه خپل خیال صحیح دی. یعنې چې دا شین کړئ دا د سر ته او دا سپین کړئ. بیا دلته یوه خانه ورته کلیک کړئ او سیو یې کړئ. او کولی شئ میموري کارت هم د دې طریقه څخه فارمټ کړئ، یعنې بغیر دې چې د روې کږې د کیمرې څخه د دې لارې فارمټولی شئ. او بله خبر دا چې د دې میموري کارت چې کله ډک هم شي اتومات هغه ولې ویډیوګانې بس نوې اپلوډېږي. که تاسې غواړئ چې خپلې هغه چیرې شوي ویډیوګانې وګورئ نو هغه بیا دا پلی بک ته بیا راسه. پلی بک یې اوس خو میموري کارت کیمره کې نشته، دغه سرچ ورباندې کلیک کړه. دلته مکمل لیست د ویډیوګانو راځي. ټولې ویډیوګانې دلته په لیست کې راځي، هغه چې په میموري کارت کې ثبت شوي. خو د 24 ساعته ویډیوګانې راځي. د 24 ساعته وروسته بیا هغه میموري کارت کې هایډېږي، بیا به نو مجبور یې مثال د 15 یا 10 ورځې در مخه ویډیو ګورئ میموري کارت به راکاږي، موبایل کې بیا اچوي. نور دې کې کوم شی نشته. یو شی چې زه درته وښیم هغه دا چې کله دغه کوډ په دغه ایډیټ په ځای کې کوډ وتلی د کیمرې سره نو بیا تاسو ته کله چې تاسو کیمره کنیکټ هم کوئ وای فای کې ګوره وصل دغه علامه د وصل راوستلې ده، مګر بیا هم تاسو دغه رانګ پاسورډ وایي. بیرته په دې ځای کې چې کوم پاسورډ تاسو ورکړی دی 1 2 3 4 5 6 دا ورته ورکړئ، بیرته کیمره کنیکټ شوله. او که تاسو بیا غواړئ چې د بل موبایل سره هم دغه کیمره عیاره کړئ نو فقط په هغه کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، په دغه طریقه یې وصل کړئ. کله چې د چینل رالی فقط دغه ځای دغه اپلیکیشن په چینل لاندې کې دغه ایډیټ هم ورته ولیکئ، دغه ایډیټ ورته ولیکئ، دغه ایډیټ کې د پاسورډ ورته ولیکئ، همالته بیا کنیکټ کېږي. د یو موبایل سره په یوه وخت کې یوه کیمره، د دوه موبایلو سره یوه کیمره، هر څو موبایلو کې کنیکټولی شي د یوه کیمره په دا طریقه باندې. نور دې کې کوم شی نشته.